بسم الله الرحمن الرحیم. نبیه مدثر یما د لسم ټولګي د فزیک مضمون لپاره ستاسو په خدمت کې تیر لوست کې موږ تاسو د لسم ټولګي فزیک مضمون درویشتم لوست کې د انکسار اړوند ځینې موضوعات و چې مثلا د انحراف زاویه او همدارنګه دې ته ورته ځینې موضوعات و پر هغه باندې موږ تاسو بحث وکړي، هغه مو زده کړل. راځو نن موږ تاسو د نننۍ ورځې درس دی د انکسار اړوند ځینې سوالونه دي چې پر دې سوالو باندې موږ کار کوو او هغه سوالونه حلوو. راځو د دې سوالو د څخه را شروع کوو. لومړنی سوال دی، وایي نوري وړانګه له هوا څخه بل شفاف محیط ته د انکسار ضریب یې 2 تر جذر لاندې دي په 45 درجې سره 45 درجې زاویې سره واردېږي، منکسره زاویه یې پیدا کړي. ګورئ سوال ته وګورئ، په سوال سر خلاص کړئ. په سوال کې څه شي راڅخه غوښتي دي، د هغه څه وروسته موږ تاسې د سوال ته مخته ځو. اول، نوري وړانګه له هوا څخه، یوه مهمه خبره، نوري وړانګه له هوا څخه بل شفاف محیط ته چې د انکسار ضریب یې 2 تر جذر لاندې دي په 45 درجې زاویه سره واردېږي، منکسره زاویه یې پیدا کړي. نو اوله خبره خو دا سوله چې موږ او تاسو په تیر درس کې ویلي و چې کله نوري وړانګه له هوا څخه یو بل شفاف محیط ته داخلېږي نو د هغه لپاره موږ خاص فورمول لرو چې فورمول داسې و چې n مساوي کېږي په څه شي سره؟ n مساوي کېږي په ساین د آی زاویه یا هم د وارده زاویه چې په ټیټا یو سره مو ښولې وه تقسیم د ساین د آر کوم چې مساوي کېږي په څو سره؟ مساوي کېږي په n سره. یا دغه ساین د آی پر ځای موږ او تاسو په تیرې ورځې درس کې ساین د ټیټا یو او همدارنګه ساین د ټیټا 2 ویلي وو، هیڅ کوم مشکل نشته. ټیټا 2 موږ او تاسو وارده زاویه ته کار کړی وه او همدارنګه د دې ترڅنګ دغه ټیټا یو چې وو دا مو منکسره زاویه نه بلکې وارده زاویه ته مو دا سره کم کړی وو کار کړی وو او همدارنګه دغه ساین د ټیټا 2 چې دی دا مو منکسره زاویه ته څنګه کړی وو ورته کار کړی مو. اوس هیڅ مشکل نشته، په دې ځای کې راځو اوس فقط که چیرې د دې پر ځای موږ ساین د آی ولیکو یا ساین د آر هیڅ کوم مشکل نشته. دغه ټیټا یو ساین د آر د آی دی او همدارنګه ټیټا 2 ساین د آر. نو خبره اوس دلته دا ده چې نوري وړانګه له هوا څخه بل شفاف محیط ته داخلېږي چې د هغه شفاف محیط د انکسار ضریب خپله څو دی؟ 2 تر جذر لاندې دي. ولې دا هوا ده په نظر کې نه نیسو؟ ځکه چې د هوا د انکسار ضریب خپله یو دی، نو په دې خاطر موږ دا په نظر کې نه نیسو. راځم لومړی هغه ډیټا هغه معلومات چې راکړي دي هغه را سره لیکم. لومړی د انکسار ضریب یې راکړی دی چې n مساوي کېږي په 2 تر جذر لاندې، همدارنګه د آی زاویې مقدار یې راکړی دی چې وارده زاویه چې دا مساوي کېږي په 45 درجې سره، همدارنګه آر زاویه یې سره کړې ده راڅخه غوښتې ده، منکسره زاویه یې راڅخه غوښتې ده. راځم فورمول ته سوال راچوم. د فورمول پر اساس داسې لیکم چې n مساوي کېږي په چی سره؟ ساین د آی زاویه یا ساین د وارده زاویه پر ساین د آر زاویه یا ساین د منکسره زاویه کوم چې مساوي دي د n پر ځای خپل قیمت ورواچو چې 2 تر جذر لاندې دا مساوي کېږي د ساین د آی پر ځای به هم خپل قیمت ورواچو. د آی قیمت څو دی؟ ساین په خپل ځای ولیکو. د آی قیمت څو دی؟ د آی قیمت 45 ساین د 45 درجو تقسیم پر ساین د آر سره. آر مو نامعلومه دی نو په خپل بیرته چش لیکم ساین د آر لیکم. راځو د لومړنۍ خبره خدا چې هر هغه کسر چې مخرج نه لري مخرج یو دی، دې ته به د یو مخرج ورکو او د هغه څخه وروسته بیا څه وکړو سره طرف وسط بکو څه وکړو طرف وسط بکو را بسو دا په دې کې ضرب کو دا په دې کې ضرب کو. اول 2 تر جذر لاندې په ساین د آر کې ضرب کې دا په خپل مساوي سي په څو سره 2 تر جذر لاندې ضرب ساین د آر زاویه صحیح دی کوم چې مساوي کېږي یو چې په ساین د 45 درجو کې ضرب کې بیرته به هغه څو سي ساین د 45 درجو سي. لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو چې موږ دلته آر پکار دی نو موږ به راسو دغه ساین د آر چې دی د مساوات دواړې خواوې به د دې پر ضریب باندې تقسیم کو. د دې ضریب څو دی؟ 2 تر جذر لاندې د مساوات دا طرف هم پر 2 تر جذر لاندې تقسیم کو او دا طرف به هم څه وکړو پر 2 تر جذر لاندې به تقسیم کو. دلته دغه 2 تر جذر لاندې به د دې سره سره کم سي دا به د دې سره خلاص سي. دا چې د دې سره خلاص سي نو د مساوات دی خواته موږ ته فقط څه شراته پاتېږي؟ که چیرې د مساوات دی خواته موږ وګورو نو د مساوات دی طرف ته فقط موږ ته ساین د چی دا پاتېږي ساین د آر پاتېږي. نو داسې لیکو چې د دې ځای څخه چې ساین د آر مساوي کېږي ساین د آر مساوي کېږي په څو سره؟ په ساین د 45 درجو پر څو؟ پر 2 تر جذر لاندې دا مساوي کېږي. را بسو د دې ځای څخه به موږ تاسو یو وارې د چی شي ونیسو
د ساين د 45 درجه په ولیکو. ساين د 45 درجه چې دی هغه خپل مساوي کیږي 2 تر جذر لاندې پر 100 سره پر 2 سره. همدارنګه خپل مخرج خپل سو دی 2 تر جذر لاندې دی. لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو چې د کسرونو تقسیم دی. نو راځو په دې حالت کې لومړنی کسر چې دی هغه پر خپل حالت لیکم، یعنی 100 2 پر 2 تر جذر لاندې پر 2 د تقسیم علامه په ضرب اړوم، او همدارنګه دویم کسر سرچپه کوم، یعنی 1 پر 100 1 پر 2 تر جذر لاندې. د دې څخه به دغه 2 تر جذر لاندې به د 2 تر جذر لاندې سره څه پوسي ورسره خلاص بسي. د همدارنګه یو چې په یو کې ضرب کې د خپل مساوي سي په 100 سره، د خپل مساوي سي په 1 سره، او دوه چې په یو کې ضرب کې د هم مساوي سي په 2 سره. یعنی دا ویلای سو چې ساين د ار چې دی د په خپل مساوي کیږي په 1 پر 100 1 پر 2 سره. ساين د ار مساوي کیږي 1 پر 2 سره. اوس راځو ګورو چې ساين د 100 درجو مساوي دی 1 پر 2 سره. لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو چې ساين د 10 درجو ساين د 10 درجو مساوي کیږي په 100 سره مساوي کیږي 1 پر 2 سره. نو د دې څخه موږ داسې ویلای سو چې ار زاویه یا هم د چې زاویه چې مو ده منکسره زاویه چې مو ده د خپل مساوي ده په 10 درجه سره، مساوي ده په 100 درجه سره، مساوي ده په 10 درجو سره. دا و د چې د لومړني سوال جواب. په لومړني سوال کې موږ ویلي و چې یو نوري وړانګه له هوا څخه یو بل شفاف محیط ته سره کم کیږي، یو بل شفاف محیط ته داخليږي. تاسو چې وکړئ وای تاسو منکسره زاویه پیدا کړئ کله چې موږ ته وارده زاویه هم را کړې وي او همدارنګه د انکسار ضریب هم د هغه دویم محیط ته را کړې وي. دا د لومړني سوال جواب. راځو دویم سوال ته. دویم سوال کې څه راته وای نوري وړانګه د یو شفاف محیط څخه په 10 درجه زاویه سره هوا ته واردېږي. ګوري په دې ځای کې مو فکر دی نوري وړانګه د یو بل شفاف محیط څخه هوا ته داخليږي. د دې لپاره هم موږ تاسو فورمول ویلی و چې کله وړانګه د یو بل شفاف محیط څخه هوا ته داخليږي نو د کوم فورمول څخه استفاده کوو. همدارنګه وارده زاویه را کړې ده چې آی مو مساوي کیږي په 10 درجه سره، او همدارنګه منکسره زاویه را کړې ده چې 50 درجه ده. وای تاسو د محیط د انکسار ضریب پیدا کړئ، دغه شفاف محیط د انکسار ضریب پیدا کړئ او د انحراف زاویه پیدا کړئ. راځو هغه معلومات چې موږ ته را کړی دي هغه لیکو، او هغه معلومات چې را څخه غوښتي دي هغه هم څنګه کوو را سره نوټوي. اول ان یا هم د انکسار ضریب د شفاف محیط ته زموږ څخه غوښتي دي دا ورته پیدا کوو. دویم دا چې آی یا هم وارده زاویه چې د دایره کړې ده چې دا مساوي کیږي په 10 درجه سره، همدارنګه منکسره زاویه را کړې ده چې دا مساوي کیږي په 50 درجه سره. د دې ترڅنګ زموږ څخه بل د انحراف زاویه هم سره کم کړې ده غوښتي ده. راځم د سوال د حل لپاره. لومړنۍ خبره خو باید دا د تیر درس څخه په یاد وي چې په تیر درس کې ما تاسو دا خبره کړې وه چې کله نوري وړانګه د هوا څخه یو بل شفاف محیط ته داخليږي نو د کوم فورمول څخه استفاده کوو. هغه فورمول داسې و چې ان مساوي کیږي په څه سره؟ ان مساوي کیږي په ساين د آی د زاویې سره او همدارنګه تقسیم په ساين د ار زاویې سره. دا هغه حالت کې چې نور د هوا څخه او بل شفاف محیط ته داخليږي. خو کله چې نور د یو شفاف محیط څخه او هوا ته داخليږي نو بیا موږ داسې ویلای سو چې د سینل د قانون پر اساس چې ساين د آی چې دی ساين د آی زاویه تقسیم پر ساين د ار زاویه خپل مساوي کیږي په 1 پر 100 سره 1 پر n سره. بیا د دې فورمول په واسطه سره موږ دا سوال څنګه کولای سو حلولای سو، یعنی د هغه د انکسار ضریب چې راڅخه غوښتي لاس ته راوړای سو، یا کچیر وارده زاویه منکسره زاویه غوښتي نو د سینل د قانون پر اساس باندې لاس ته راوړلای سو. لازم د فورمول ته خپل انفارمیشن او ډیټا چې ما سره د هغه ورته راچوم. لیکو چې ساين د آی چې دی ساين د آی تقسیم پر ساين د ار زاویه مساوي کیږي 1 پر n سره. د دې څخه به ولیکو ساين د آی مساوي د قیمت مساوي 10 درجه، ساين د 10 درجو تقسیم پر 100 باندې تقسیم پر ساين د 50 درجو مساوي کیږي 1 پر 100 سره 1 پر n سره. د دې څخه راځو اول د دې څخه براسو د دې دواړه وسپو کړو سره طرف وسط بکو. کچیر تاسو دې دواړه دلته سره طرف وسط کوي او یا یو راځو دې ته قیمتونه ورچو، یعنی ساين د 10 درجو څو کیږي او ساين د 50 درجو څو کیږي هم مشکل نشته کې په دې حالت کې سره طرف وسط کوي او کپه ورسته سره زم یو ساين د 10 درجو را باسم او بیا ساين د 50 درجو د هغه څخه ورسته بیا نور سوال څنګه کوو مخته بیا راځو. اول ساين د 10 درجو چې دی لکه څنګه دغه تیر مثال کې چې موږ تاسو ویلي هغه خپل سو دی 1 پر 2 دی، سو دی 1 پر 2 دی. همدارنګه ساين د 50 درجو ته چې موږ وګورو ساين د 50 درجو په خپل سو دی 3 تر جذر لاندې پر 2 دی، سو دی 3 تر جذر لاندې پر 2 دی. راځو د دې څخه بولی کو چې د خپل مساوي کیږي 1 پر n سره 1 پر n سره
د دې ځای څخه که چیرې موږ او تاسو دې سوال ته وګورو نو په سوال کې موږ او تاسو چې شي لرو په سوال کې موږ او تاسو د کسرونو تقسیم لرو. نو راځم د کسرونو دغه تقسیم ساده کوم. دا مساوي کېږي اول کسر چې دی پر خپل حالت یې لیکم 1/2 د تقسیم علامه چې ده دا په خپله په ضرب باندې اړوم. دویم کسر چې دی دا سرچپه کوم یعنی 2 چې دی هغه په صورت کې لیکم او همدارنګه 3 تر جذر لاندې په مخرج کې لیکو. دا مساوي کېږي په 2 سره دا مساوي کېږي په 1/n سره مساوي کېږي په 2 سره په 1/n سره. صحیح دی. د دې ځای څخه به راسو دغه 2 چې دي دا به د دې 2 سره کم سي خلاص بسي. دا 2 به د دې 2 سره کم سي خلاص بسي. کله چې دا 2 د دې 2 سره خلاص وله نو 1 په 2 کې بخپله 1 په 1 کې بخپله مساوي سي په 2 سره په 1 سره او 3 تر جذر لاندې په 1 کې مساوي سي بخپله په 2 سره په 3 تر جذر لاندې سره یعنی 1/n مساوي کېږي په 1/3 تر جذر لاندې. د کسرونو د یو قانون پر اساس باندې داسې ویلی سو کله چې صورتونه یو د بل سره مساوي نو مخرجونه هم یو د بل سره کم دي مساوي دي. یا که چیرې راسو دا یو راواخلو په دې درو کې ضرب کو همدارنګه یو چې راواخلو په چا کې ضرب کو په 3 تر جذر لاندې کې دا به خپله بیرته مساوي سي په 2 سره په 3 تر جذر لاندې او یو چې راواخلو په نو کې په n کې ضرب کو دا به هم بیرته مساوي سي په 2 سره په هغه n سره. نو موږ داسې ویلی سو چې د انکسار ضریب د محیط مساوي کېږي په 3 تر جذر لاندې سره. دا و د اول جز جواب چې موږ ته د انکسار ضریب غوښتي و. د انکسار ضریب د محیط ته چې د دې څخه وړانګه و هوا ته داخلیږي د دې دا څو دی 3 تر جذر لاندې دي. همدارنګه راځو د انحراف زاویه پیدا کوو. د انحراف زاویه موږ تاسو مخکې فرمول داسې ویلی و چې ډي د انحراف زاویه مو مساوي کېږي په آی زاویه یا هم وارده زاویه منفي منکسره زاویه مطلقه قیمت. مطلقه معنا دا چې دی منفي په نظر کې نسو نیولی دا مساوي کېږي. هم موږ وارده زاویه چې ده هغه څو ده 10 درجې ده صحیح دی. همدارنګه منکسره زاویه څو درجې ده 80 درجې ده صحیح دی. راځو د 10 څخه 80 ولاړ سي دا یې څو دا یې هم منفي 10 درجې. د منفي 10 مطلقه خپله څو دی بیرته خپله 10 دي. نو داسې ویلی سو چې ډي چې ده هغه مساوي کېږي د انحراف زاویه چې ده هغه مساوي کېږي په 10 درجې سره. د انحراف د زاویې مقدار به 10 درجې وي او همدارنګه د انکسار ضریب چې دی هغه به هم 3 تر جذر لاندې وي. دا اوس موږ ستاسو د تیر لوست په ادامه سره چې ځینې سوالونه وه چې موږ تاسو په تیر لوست کې هغه فورمولونه وویل او همدارنګه د انحراف زاویه مو وویل او پر انکسار باندې مو بحث وکړي د هغه اړوند ځینې سوالونه او د سینل د قانون پر اساس باندې. نو د دې په خلاصېدلو سره زموږ ستاسو د دې ویډیو درس هم پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بلې ویډیو پورې ښه ورځ او ښې چارې.